محترم مولوی عبدالرحمن همت فرزند کریم رئیس تنظیم امور زندان ولایت بلخ به صفت شهرولی شهر مزار شریف تعیین و منظور گردیده است. د مزار شریف ښاروالۍ ریاست ته حافظ عبدالرحمن همت د نوي رئیس په توګه وپېژندل شو. د نوموړي د معرفۍ مکتوب د بلخ ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس لخوا د مزار شریف ښاروالۍ ریاست کارمندانو ته ولوستل شو. با احترام الحاج محمد یوسف پوپا والی بلخ. د بلخ ولایت مقام د کارکوونکو چارو رئیس او یو شمېر نورو مسؤلینو په دې مراسمو کې عدلون او بدلون په امارتي ادارو کې یو اصل یاد کړ او زیاته کړه چې اسلامي امارت په دندو د وړ او متحدو کسانو ګمارنې ته ژمن دی. نو دا مسؤلیتونه خو موږ ویلي چې مسؤلیتونه چې دي دا غنیمتونه نه دي چې سړی یې د پیسو راټولولو د مال راجمع کولو او د مادیاتو راجمع کولو دپاره خلک استعمال کړي. مسؤلیتونه چې دي هغه چې دي امتحانونه دي. دغه تغییرات د اسلامي امارت د خوا نه نو دا د یو چا یو ځای کې مناسب هلته څه وخت وي بیا بل ځای ته هغه مناسب ګڼي. نو ټول زموږ او تاسو د اسلامي امارت عسکر او مسؤلین یو نو هغه چې کوم ځای ته د خدمت ته معرفي کوي نو موږ او تاسو هغه قبلوو او اطاعت کوو. په هر وخت کې په امارت اسلامي کې په هر وخت کې ما خپل ځان لپاره وظیفه نه ده غوښتې. نو د مشر د امارت د مقام لخوا چې راته سپارل شوې ده هغه کې نو الله رب العزت دا وعده ده چې زه درسره همکاري کوم. بلخوا بیا د مزار شریف ښار نوي ښاروال منصب او چوکۍ د اسلامي امارت لخوا د خدمت کولو لوی مسؤلیت د خلکو پر وړاندې یاد کړ او خلکو ته یې په صادقانه خدمت کولو ټینګار وکړ. دا اطمینان هم انشاءالله العزیز ورکوو موږ د بلخ ولایت د مزار شریف و همشریانو ته چې زه کوشش کوم چې اوس فلحال کوم عواید دي د مزار ښاروالي چې تعداد یې د 2 روبو ده مخکې ښاروال صاحب اعلان کوي. زه کوشش کوم چې دا عواید ان شاء الله العزیز زه مطمئنه یم او زما به ټول فوکس پر دې باندې چې دا عواید که موږ او تاسې ژوندي وو او دلې وو تر کال دغه وخته پورې به ان شاء الله العزیز دا عواید یو په دوه کوو موږ. د یادونې وړ ده چې مخکې له دې محمد کاظم طارق د مزار شریف ښاروالۍ د رئیس په توګه دنده مخته وړله چې د بلخ ولایت مقام په وړاندیز او د افغانستان اسلامي امارت علی قدر امیر المؤمنین په فرمان حافظ عبدالرحمن همت اوس دا دنده مخته وړي.